لیدونکو سلام ستړي مشي خدای دې وکړي چې روغ جوړ وي. لیدونکو موږ د شملو چینې ته روان یو. دا نو په د کابل په شمالي برخه کې موقعیت لري. نو زه دغه د ترو یا د شملو چینې ته تاسو ته معلومات هم درکو. د دې ترڅنګ دلته د روژه ماتي لپاره چې کوم خلک راځي څه تیاری آمادګي نیسي او د دې ترڅنګ څوک هلته روژه ماتي لپاره ایساریږي ځکه دا لویه لاره ده حتمن به دلته روژه ماتي او بیا له هغې نه به بیا خپلو ځایونو ته ځي. نو غواړو په دغه چینه باندې چې د شملو چینه په نوم یادېږي تاسو ته معلومات هم درکو. خپرونه کې له خلکو سره هم وغږېږو. خپرونه راسره تر پایه وګورئ. نو د تیر په څېر باندې بیا هم صادق قضاوت معصومي او زکي ستانکزی دوی راسره دي نو دې خپرونه کې. لیدونکو بیا هم ستړي مشئ. موږ د یو څه مزل وروسته نو د شملو یا د ترو چینې ته راورسېدو. نو تاسو ته به دا د شملو چینه معرفي کړو. نو تاسو به اورېدلي وي د چشمه دوغ چې ورته وایي. دا نو د شمالي ولایتونو طرف ته یعنې د کابل مربوط سیمه ده. خو دې خواته نو په عمومي سړک کې دلته نو بیا د سړک څنډې ته شملې چې ورته ځینې خلک ورته تروي وایي، ځینې ورته بیا په دري ژبه کې چې دی نو چې دوغ. نو دلته سمبوسې هم تاسې ګورئ نو بولاني او سمبوسې او چپس او پکوړې او داسې نور شیونه. نو دا چې روژه ده په دغه لویه لاره باندې مسافر تیریږي را تیریږي او د دې ترڅنګ دلته خلک ځینې وخت کې د تفریح لپاره هم راځي او روژه ماتې په دغسې ځایونو کې کوي. نو تاسو د دغه چشمه دوغ په اړه معلومات هم درکو او خپرونه درته تر پایه وړاندې کوو. هیله ده چې راسره مل پاتې شي. سلام علیکم. تاسو خوب هستین؟ سلامت باش. مهربانی در نخست خود را معرفی کنید. مسلم هستم، مسئول دکان سمسپزی جناب. بسیار خوب. در مورد همی چشمه دوغ اگر معلومات داری بر ما بگین که ایرا چرا چشمه دوغ میگن؟ چشمه دوغ تقریبا یک چندین سال بیشتر، شاید 20 سال شاید کمتر زیادتر شد. خب درست به ما نیست. بزرگوارای دیگه قصدش میکنن. چشمه دوغ یک قسمتی است به حساب یکم بالاتر. دکانای ما یک کاریز داشت، پشت دکانایش کاریز بود. از اونجا میام سون سرک جوی بود، نامت میام سون سرک. باز می دکانای مثلا بولانی و بولانی پزیسته بودن دیگه، مکمل بولانی و دوغ و ماس می چیز هستم. باز می خلطای چکر، سرنای ماس، فابکای ماس ایره از پیش روی مشتریا که استفاده می باز می بردن ور جانا در لب چشمه. لو قسمت می قابای ماس و خلطه چکه و این چیزا رو میشوشتن. یه روان بود میام به لب سرک اینجا که میرسی مکمل یه سفید میشد. از اونجا پاک بود، اینجا مکمل سفید میشد. بازی اما هر کس که سعی کرد گفت سعی کرد کم کم به نام چشمه دوغ. هر کس که دید میگه اینجا چشمه جور شده. این جانا مشهور شد به نام چشمه دوغ. زیادتر دوستا که میان به نام چشمه دوغ این قسمت. بسیار خوب. حال خود روزه هم است. چطور است به افطاری مردم میاد؟ جانا خوب است. مردم میان از بین شهر است. بازی سرک است که رای چندین ولایت است از اینجا. باز موترای کلان هم است. دیگه سمبوسه بولانی خوب است، اقتصادی است. دانه 5 روپیه سمبوسه و 20 روپیه بولانی اقتصادی کلاگی هم برک میکنن. جانا هر کدام 10 دانه 5 دانه کمتر زیادتر اما اندازه ضرورت خود میگیرن میرن.
سمبوسا و بولانی به طور است که یک غذای محلی کابل و یک گاند ولایت دیگه هم زیاد استفاده میشه در رمضان. جانا بولانی خب دیگه یه چیز اوسانه است، خوب است جانا، از مردم کابل است، از چندین ولایت دیگه کلی میانبازی مواد چیزاشون خوب است نسبت به دیگه غذاات، هم اقتصادی است هم خوب تازه کار میکنن. موادش هم شما میجا چی میکنیم برابر میکنیم تام؟ جانا موادش هم میجا برابر میکنیم از موادش دیگه از کچالو و گندنه و کدو و چیزای مختلف دیگه میان دوستار کدوم فرمایش میتن باز جور میکنن برشان تازه همینجا آماده میکنن. از کدو است؟ بله از کدو هم است. کدامش زیاد مردم خوش میکنه؟ خنوز ذوق مختلف است. بعض دوستا میان کدو میگن فرمایش میتن، بعضشون گندنه، بعضشون کچالو، هر کس یک ذوق خاص دارد. جانا چند نفر اینجا مصروف کار است کت شما؟ خوب است، یکم وقت کم یکم وقت زیاد یک چند نفر از پردهشون میشد. جناب بسیار خوب، تشکر، سلامت باش، بخیر باش. نو لیدونکو دلته لکه څنګه چې روژه ماتي ته لږ وخت پاتې دی، نو په چشمه دوغ کې خلک نو دغه دوکانونو ته راځي او د روژه ماتي لپاره تیاری نیسي. زموږ سره څنګه کې ولاړ کس سره غږیږو. نوم دی؟ نوم کامران مبارک. کوم ځای نه راغلی؟ ننګرهار نه. ننګرهار کوم ځای نه راغلی؟ ننګرهار اچین ولسوالۍ نه. سړی خو وطندار وختې چېرته روان یې په خیر؟ مزار شریف ته ده. ډریوران یو که نه؟ ډریوران یې. دغه د چشمه دوغ په تړه ووایه څنګه هره ورځ کله چې په دې لار تېرېږي راځي؟ نه دا اوس تیار خواړه دي پوه شي چې موږ خو ډریوران یو، په د منډې د مخې ویراوال یو پوه شي چېرته به ولکېنو روژه ماتي له وخت کم پاتې دی په دې خاطر باندې. خوند یې څنګه دی دی؟ بس خوند یې ښه برابر دی، ښځه یې کله لري پوه شي، رش په ډېر دی، بیروبار په ډېر، په دې خاطر وله موږ هم راوړو. یو خو داسې دی چې ارزان هم دی که نه؟ ولاکې ارزانه موږ لا نه راخیستی چې رښتیا خبرې هغو ته یې پته ولګي موږ یې راخلو پوه شي. تر روان د شکنه ستا نوم څه دی؟ زما نوم عبدالخالق. عبدالخالق ته د کوم ځای نه راغلی؟ زه هم د ننګرهار یم. لین ډریور یې دلته؟ روژه ماتي هم همدغسې ځایونو کې؟ روژه ماتي بس خاص ځایونه لري، اوس لږ ټکه په شی را بیکامې او نور دیګ میګ هر څه سامان سیستمات جوړ کړی. څنګه د ذایقه د دې سمبوسو څنګه یې؟ بیخي سور کې ده، بس کې برابر دي او پوزیشن یې ښه برابر دی. هر وخت کله راځي د شوقیانه منو شوقیانه راځي. نورو کوم ځایونو کې در باندې داسې روژه ماتي دغه راځي؟ په نورو ځایونو کې لارو کې ډېر ځایونو کې راځي. موږ خو بس روانه معاملې د لارې. کوم ځای ډېر داسې درته جالب وي خوندوري چې روژه ماتي دلته کړي؟ روژه ماتي بس هر ځای موږ له جالب وي، خاص بس روان. چشمه دوغ څنګه دی؟ هغه هم بیخي صحیح دی، ښه سور کوي، ښه بولاني هم ورکوي، شونډې هم ښه شونډې، بس هر څه کې برابر دي ماشاءالله. خیر، اوس مزار ته روان یې؟ بخیر. اوس بخیر. زه بخیر لاړ شئ نو ډېره مننه. سلام علیکم. صحت شما خوب است؟ اسم محمد صفا، باشنده کابل. بسیار خوب. کجا روان هستی بخیر؟ بخیر، یک ذره خرما آوردیم ماه مبارک رمضان است، همون دیگه سن پروان. در وقت افطاری که نزدیک شوانی باز خوب رفتن و دیگه بعد از این 2 بجه و 3 بجه دیگه بازار دیگه شور میخوره دیگه، صبحی دیگه فکر کنم قرار خواه است. چطور از بازارشان خوب است یا نه؟ والا شکر است دیگه خوب است، باز هم از بیکاری که خوب است دیگه که 300 400 پیدا شه، والا خرج خانه تون بچلا پاچویی است. خب صبح از کجا حرکت میکنی تا کجا میری؟ صبحی از کارتینا حرکت میکنم، اینم تو دیگه زده ادارای غربان میزنم، 1 3 4 روز همون تر میکنم پاس
دره غربان میری؟ های دره غربان 3-4 روز اونجا میباشه. یعنی میره رفتن از بخیر نمو تو دره غربان چکر زده دیگه پاس بخیر پاس رو کابل. این چقدر که دمی زرنج بار کردی دیگه خلاص میکنی؟ دیگه دیگه خلاص میکنم بخیر تصمیم دارم دیگه که خلاص شو پاس به. حالا به خاطر افطاری جد چشمه دوغ چیزی میگیری یا نه خود؟ افطاری خلاص ما شکر فامیل جات از درا دیگه خدا ما چرا از این پروان از منطقه سنجدره قلعه سیف الدین هستیم دیگه خانه خاله است و برادر خوارزاده و بچه خاله و برادر خانه جات است دیگه. تا افطاری رین قره‌باغ رسیدیم اونجا خانه یک داماد کاکای ما اونجا مهمان است. بسیار خوب. در مورد چشمه دوغ چی گفتنی داری؟ چقدر سابقه داره؟ والا سابقهش چشمه دوغ از بسیار سابقه چرا که بزرگا و بابا کلان ما یک وقت قصهش میکرد که از بسیار سابقه است. دیگه خود ما قدر سن نداریم که برادر معلومات بیشتر دهی بتیم. چه قصه ها کرد از قصهش میگفتن که برادر یک وقت دوغ از همینجا جور میشد و برادر پودینه میداد بسیار دوغای بالا میداد بسیار دوغ نامی بود. دیگه دوغش نامی بود. او قصه را میکردن دیگه بزرگا بودن دی سفیدا دیگه حالا دیگه خدا بیامرزشان فوت کردن که کل مرده جمع اسلام. آمین. دیگه وارا فوت کردن رفتن دیگه. آمین. سلامت باشی. زنده باشی. تشکر. خدمت است. سلامت خدا. لیدونکو نو دلته داخل ته ورځو په داخل کې نو ځینې خلک چې لارې اوږده وي نو دلته راځي د روژه ماتې لپاره نو له هغوی سره هم لږ غږېږو د زړه خواله ورسره کوو د روژه ماتې په تړاو د دوی تر څنګ د دې ځای د راتګ په تړاو ورسره غږېږو تاسې راسره اوسئ. دا د سړک غاړې ته دغه هوټل چې سمبوسې او د دې ترڅنګ تروي چې ډېر مشهور دي دا خرڅېږي نو دلته بیا دا خلک راځي دغه د لوی لارې مسافر چې څوک دي مثلا مزار ته ځي څوک فاریاب ته ځي څوک مخوا ته دغه د تخار او بدخشان ولایتونو ته ځي نو چېرته ناوخته شي ورباندې نو حتما به دلته راځي مونږ هم ځکه ورګدي ورخته یو چې اذان ته لږ وخت پاتې دی او چې روژه ماتې وکړو او معصومي صاحب هم ډېر زیات تږی دی نو ورځو دغلته څه ملګري ناست دي د دوی سره به روژه ماتې هم وکړو او د دې تر څنګ هغوی سره به خبرې هم وکړو د خبرې په جریان کې به بیا تاسې نه خدای پاماني اخلو تاسې را سره مل شئ. السلام علیکم. سلام سلام تشکر. خالیدونکو نو لکه څنګه چې تاسو ګورئ دلته زموږ هیوادوال نو د روژه ماتې لپاره ناست یو دغه روژه ماتې نو په هغه څه باندې چې زموږ او ستاسې کلیوالي خواړه هم ورته ویلی شو یا هغه دودیز خواړه سمبوسې چې په زیاتو ځایونو کې یو مروج دی یا رواج دی چې خلک استفاده کوي او بیا خاص کر په روژه کې دا خلک ډیر کاروي نو زموږ سره څنګه کې ملګری ناست نو د سره به هم غږیږو اذان تم لږ وخت پاتې دی خو لنډې خبرې وکړو مهربانی خود را معرفی کنید. سلام خدمت شما و خدمت بیننده‌های شما. سنیل هستم با جمع رفیقا که دوستا برادرها هستند. امروز خواستیم بیایم بعد چشمه دوغ چون یک شوق بولانی و پک و سمبوسه را کردیم اومدیم که با دوستا یک دیدارم بکنیم با این بهانه و یک بولانی وی سمبوسه رو نوشجان بکنیم. بسیار خوب. پیشم کدام وقت آماده بودی یا نه؟ بله ما همیشه وقت میایم که یک ماباد دو ماباد همیشه وقت سر میزنیم میایم با دوستا با رفیقا میایم و میریم همیشه وقت.
خب خود از کجا هستین شما؟ خانه کجاست؟ ما فعلا زندگی میکنیم تایمانی زندگی میکنیم و جای ما از کابل است. کابل است. خب و امی سمبوسه و دوغ ای جای نام چی است؟ چشمه دوغ. در مورد کدام چیز شنیدی؟ والا ما کم چیزی نشنیدیم، فقط همیشه وقت قسم که دوستا گفتن چشمه دوغ، ما مازم زبان از ما میگیم چشمه دوغ، اما قدر میفهم که اینجا بولونی هم سمبوسه یا نسبت به ما اینجا بهتر است. ما با پشتو باز میگیم نه که د ترو چینه یا د شوملو چینه. بله دقیقاً بله. بسیار زیاد تشکر. خب اسم تو لالا چی است؟ اسم محمد زای هستم. از کجا هستین شما؟ ما از کابل هستیم کمری. چطور است؟ یک گلاس خوب چپک کردی؟ والا نزدیک افطاری یکم آدم هیجانی می باشه با جمله دوستا و رفیقا دیگه. امی آمدیم سمبوسه خوردن بولانی و این چیزای وطنی خود ما شما است دیگه. این دو غذیجه یک ذره مزه‌دار هم است، بسیار خوب است دیگه. از خاطر افطاری گفتم امروز که دوستا یک جای باشیم. من شکر که شما اومدین. تشکر. تشنه هستی یا گشنه چی رقم است؟ والا اردیش هسته. اردیش هسته. نه یک نفر که کار کنه مصرفی چیز کار باشه باز یک کمی گشنه و تشنه میشه. شما چی مصرف بودین؟ ما یک ذره مصرف بودیم هم دیگه از مصرفیات کاربار است. خوب است. ما گفتم نه تو بگی که خو بودم او هم مصرفیات است. نه خو نبوده. نه خو نمیشه در این روزا. بسیار زیاد تشکر. خلیدونکو نو تاسو په چشمه دوغ یا د شملو چینی سیمه کې یا ساحه کې تاسو زموږ خبرونه ولیده. نو دلته د هیوادوالو سره مو روجمات هم وکړ او نو تمه د خبرونه مر سره تر پای لیدل وسی. تر بل خبرونه چې جاوید رازمند او د کمرې په برخه کې سید قضاوت معصومی ساز پدرانه چوپاټ کې ازریګو مخ ته اجازه راکړي. هر چیرې چې خدمات وسی د خدای پامان.